سلامونه لیکلی دوستانو یو ښایسته خبر د مهاجرتي خبر دی دا هغه خلکو دپاره دی چې په جرمني کې اوسیږي دا هم کولی شي چې دغه ویډیو د جرمني کډوالو سره هغه کډوال چې نوی راغلی دي او هلته منتظر دی دې ته دي چې کله به زموږ اسناد راځي او کله به زموږ اسناد قبلیږي نو دغه ویډیو کولی شي چې واستوي او په کمنټونو کې د هغې نومونه دغه کې ټاګ کوي تر څو دغه ویډیو هغوی ته ورسیږي خبره دا دی چې د کورنو چارو وزیر الکساندر د جرمني اعلان کړی دی چې د یو نوې طرحې له مخې به موږ هغه کډوال چې جرمني ته داخلیږي د داخلېدو وروسته یعنې 3 میاشتې وروسته هغوی کولی شي چې خپله دندې ته دوام ورکړي یعنې خپله کار پیل کړي او کار له طریقه پیسې راټول کړي او پیسې خپله مصرف کړي او خپله کورنیو ته واستوي نو هغې د خاطره مخکې به داسې و چې کله به کډوال راغلل جرمني ته داخل شو نو په کلونو او په میاشتو به منتظر پاتې کېدل تر څو هغې اسناد راشي هغې اسناد د دولت لخوا قبول شي هغې نه وروسته د هغې به کولی شو چې دغه طرحه یعنې دغه کار هلته پیل کړي په جرمني کې کار وکړي هغه که په کمپنۍ کې هغه که په نور ځایونو کې وي هغې به نه وروسته چې کله اسناد به یې راغله بیا هغې نه وروسته د اجازه درلوده چې کار به یې وکړي او کار هلته دولت سره وکړي خو اوس د دغې نوې طرحې له مخې دوی کولی شي چې 3 میاشتې وروسته د داخلېدو په جرمني ته دوی خپل کار ته دوام ورکړي خپل کار پیل کړي او هلته خپله وظیفې پسې وګرځي او کار ځان ته پیدا کړي په داسې حال کې چې دی چې په اروپا کې د جرمني نه ټول هغه پناه غوښتونکي چې جرمني ته راځي د نورو هیوادونو څخه زیات دي دلته یعنې پناه غوښتونکي په جرمني کې په زیاته پیمانه شتون لري او هلته اوسیږي او هلته ژوند کوي خپل ژوند ته دوام ورکوي نو دغه یو ښایسته خبر دی او ډېره ښایسته طرحه ده که چېرته دغه عملي کېږي نو دغې سره به د کډوالو ته ډېر ښایسته چانس به وي او د ډېر دې نه ایسته چې که څوک هلته کډوال کېږي او هلته راځي هغوی ته به ډېر ښایسته چانس وي ځکه مخکې به مثال په تمه کېدل دوی به کار نه شو کولی دوی به چېرته نه شو تللی او هلته به فامیلونه ورته په تمه و بېچارهګانو هلته به فامیلونه پیسې غوښته ولې دوی به دلته نه شو کولی چې کار وکړي فقط هملته په کمپونو کې به پراته وو تر څو اسناد به یې ورسېدو هغه اسناد نه وروسته دې ته به ځای ورکول کېده دې ته به اتاق ورکول کېده هغې نه وروسته دی به کار پسې به ګرځېده چې یعنې کار پیل کړي دومره به دولت ورته پیسې ورکولې چې هغه خپل همغه یو کارت کې دقیق شکل یو کارت دی هغې کې به راته او هغې نه وروسته دی هغې څخه د خوراک او څښاک اخیستلو د خاطره هغې څخه استفاده کوو خو دغه طرحه نو ډېره جالبه طرحه ده او ډېره ښایسته طرحه ده کوم چې دعا وکړئ چې دغه طرحه عملي شي د ټولو کډوالو چې په جرمني کې اوسیږي دغه ورته یو بهتره دغه دی څه ورته وایي ماده ده چې عملي شي چې کله دا عملي شي نو کولی شي چې سمدلاسه 3 میاشتې وروسته کار پیل کړي او کار وکړي نو دغه ویډیو د هغه کډوالو ته چې په جرمني کې تاسو پیژنئ دوستان هم دي فامیلونه هم دي ملګري هم دي هلته اوسیږي فعلا دپاره او په دې تمه دي چې اسناد زموږ نه دی راغلی موږ به کله کار وکړو موږ به دغه طرحه چې عملي شو نو کولی شي دغه ویډیو ورته واستوي اوس نه تر څو د دغې طرحې څخه باخبر اوسي او هلته یعنې تلویزیونونه نیوزونه وګوري که کېدای شي زر تر زره دا طرحه عملي شي چې کله عملي شي شاید موږ هم ویډیو ورباندې جوړ کړو خو تاسو هم هلته خپل کسب ورکرانو دغه کسانو سره په تماس کې اوسئ نو دغې له طریقه بیا کولی شي چې خپل کسب ورکر ته اول ورکړئ چې دغه طرحه عملي شو نو موږ ته اوس کولی شو چې ته دولت څخه یو څه شی وغواړه یا کوم هلته به اپلای کېږي یا ورقه به لیږل کېږي اپلیکیشن به ډکېږي چې هغه اپلیکیشن هغه ستاسو ډک کړي او هغې نه وروسته وکولی شي چې تاسو کار وکړئ او خپل فامیلونو ته پیسې ولګئ بیا هم د ټولو دوستانو څخه ډېره مننه او تاسو ښایسته کمنټونو څخه ډېره مننه او په دې ډېر خوشحالېږم چې تاسو زما ویډیوګانې ګورئ او نورو سره شریکوئ نو دا نور هم ماته انرژي راکوي زه نور هم کوشش کوم چې تاسو ته ښایسته خبرونه د مهاجرت په اړه او که داسې همداسې نور وي چې په نړۍ کې کوم واقع پیښیږي د مهاجرت خصوصا د افغان مهاجرت په باندې نو تاسو سره زه شریک کړم بیا هم زما چینل فالو کړئ لایک کړئ کمنټ کړئ او سبسکرایب کړئ زما یوټیوب چینل او نورو دوستانو سره شریک کړئ تر څو دغه زه مخته لاړ شم او تاسو لپاره ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړ کړم ژوندي اوسئ په الله مو سپارم سلامت اوسئ سلام علیکم